دلته دا مسؤلیت د ساتي چې دا ځینې کیسه بیا دا چل کوي چې سحر راپاسي او دا د بغیرتوب غټه نښه ده. الله دې زموږ لرې ساتي. سحر چې راپاسي نو بیا د خپلو ملګرو سره کېني. ما خو دومره پیرې پرون کوروالی وم، هغه نور ورته هم داسې قیسې اوري، مزې کوي، حرامو خبرونه. خو دې ډېر تکړه و، دا خو د دې شو د دې شو، دا طریقه مې وکړه، دغه طریقه ښځې راته دا وایي، ما ورته دا وایي. اعوذ بالله. بغیرتوب غټه نښه ده چې سړی د خپلې ښځې حالات بهر بیانوي. ما ورسره دا چلو ما ورسره دغه چلو. دې قیسه کوي، دې قیسه کوي او د دې ملګرو سوچ کم طرف ته تللی. دغه ښځې مبارک کې سوچ کوي او ښځه بیا سړو ته چې دا خبرې کوي، خاوند راته ده ووایي، ما ورته ده ووایي. نو ښځه هغو ته قیسې کوي او هغو د چا سوچ کوي؟ هغو دغه سړي سوچ کوي. دې د لاسه کورونه تباه شي. رسول صلی الله علیه وسلم دې قسمه خلکو مبارک سخت وعید بیان کړی دی او دی ویلي چې دا یو شیطان د شیطان سره میلاو شو، نو وسایل خپله خبره وکړه. څه ضرورت دی چې انسان د واده د شپې خپل حالات بیانوي، زما ښځې ما ته ده وویل، ما ورته ده وویل. دا څوک بهر نه بیانوي. اوس یو سړی ډاکټر پسې ورغی، یو عالم سره کېناست، خپله یو مسله بیانوي، دې کې هېڅ حرج نشته. خو هسې ملګرو ته دا قسمه خبرې کول، هغو ته فایده اخلي او ده د ځان نه بغیرت جوړ کړی، دا حرام کار دی.